أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یو حدیث مستاسو مخ کے ذکر کا کہ دا حدیث دیر وضو کے پا دستار بندو کے دا بخاری شریف دا ختم پا موقع لستلکی گی علماء دا دی متعلق بیانات کے دا حدیث اغد کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خپل کتاب صحیح بخاری پا آخر کے روڑ لے اخیری حدیث دے او پا کم علاقوں کی چی دا بخاری شریف ختمی نو دا حدیث پا کہ علماء لولی دا دے حدیث معنی ذکر کئی شاگردانو تا او دے سر یو باب دے دا غباب او دا حدیث متعلق چی کم بحث سے ذکر کئی نو دے کی خمونگ طالبانو تا دا طالبانو خپل خبری کو اغا علمی خبری وی ما مناسب گنل چی رسول اللہ مبارک دا حدیث فرمائل دے او دے کے دا یو دو خبر و ترغیب ورکڑے دے چی دو آئے نو پدغا نسبت زما سوچ دار آگی چی زخپل دوستانو تا اخپل و مختدیانو تا دا دے حدیث متعلق یو سو خبریو کم دا دے حدیث راوی چی وطوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے حضرت ابو حریرہ پا صحابوں کے دا حضور پاک مبارک پنیزدے صحابوں کے پاتے شوید دا پیغمبر علیہ السلام سر دیر لگ وقت تیر کڑے دے دا نور صحابوں پا نسبت تقریباً 3.5 کالا خوشا وقت تیر کڑے دے زکا دے چی مدینہ منوری تا ہجرت دا اکا نو دا سن 7 ہجری وا او محرم او دا محرم میاشوا او حضور پاک خیبر فتح کا چکم دا یہودیانو گڑو نو دا سے وقت کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رو رسید خیبر فتح شوی مو او دا غی غنیمتون امراغون شوی نو سن 7 ہجری محرم کے دیر آگئی نو سن 8 محرم یو کال شو دا 9 محرم 2 کال شو دا 10 محرم 3 کال شو 3 پورا شو او بیا سفر او ربیع الاول سومیاشت دا پاس 3 کال تقریباً دا حضور پاک سر دا دفتیر شوی پا دے 3 کالو کے دے دا رسول اللہ مبارک نا دے خوازے دے او دا حضور پاک دا طولو نزیاد احادیث دو امت رسولی دی 15,300 یا احادیث دو امت رسولی دی وہ با سر نورم دیر وچے کم دو امت رسولی دی دخو بڑیر شید رسولی ممکن دا وچے دا دنا صحابہ و تابعینو کم نقل کرے دی امت تنو آغا 15,300 او یا احادیث دی نو پا دبا بعد خلق و سوال کاؤ ویتا دا حضور پاک سرا وقت پا نسبت دا نور و صحابہ کم تیر کرنے او حدیث دیر نقل کے دا اولے نور و صحابہ حضرت ابو بکر صدیق ہو طول عمر ورسر تیر کرنے حضرت عمر فاروق ہو طول عمر تیر کرنے عبداللہ ابن مسعود ہو طول زندگی تیر کرنے نو دا غوین احادیث کم منقول دے استان زیاد دا اولے دو وجہ دا ذکر کرے ویو خداوا چی انصار او صحابہ پخپلو کارونو کی مصروفو انصارو با پخپلو پٹو کے کار کو حضور پاک لبمرات لل خو بیا بیم پخپلو پٹو کے باغونو کے کار کو سوخ بے غیلہ ورکو مہاجرین چی کم دا مکی و غیب خپل تجارتو نکول
او زما به ټوله زندگی د حضور پاک سره نه زما پټیو چې پټې کم سنبال کم نه به مې تجارت کوم بس په ناره خېټه وه او که په مړه خېټه وه د رسول الله مبارک سره به موجود وم نو ما به هغه احادیث اورېدل چې هغوی به نه اورېدل تر دې حده پورې چې زه به د حضور پاک د دروازې مخې ته ملاستو ما به سر د پیغمبر علیه السلام د دروازې په درشل لګولی او په ما داسې وخت تیر شوی دی چې زه به د لوږې د لاسه بېهوشه پروت و خلکو به وی چې ابو هریره باندې پیریانو والی دی میرګي پې راغلی دي سر له به یې راله لتې راکولې قسم په خدای که ما باندې به پیریان یا میرګي یا د دماغو بیماري وه زه به د لوږې د لاسه د حضور پاک د ممبر او د کوټې په منځ کې بېهوشه پروت او یو ورځ وی ډېر زیات اوږې ومه نو د جومات په هغه لاره چې پکې عام خلک به تلل په هغې کې ودرېدم چې زما دې رنګ ته به څوک وګوري زما دې وجود ته به وګوري ما به کور ته ډوډۍ له بوځي سوال حرام دی سوال مې نه کو اگر چې په داسې موقع د بل نه غوښتل جایز دي چې سړی دومره اوږي او یو ملګري ته وایي چې ما بوځه لیکن بیا هم دوی ما مناسب ونه ګڼل کیدای شي هغه کرستني او ما ته وایي چې خفه کېږم دا هم ښه خبره نه ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې تیر شو ما وی ابوبکر د یو آیت تپوس ته نه کوم هغه آیت ما ته ښه معلوم لیکن ما مقصد دا و چې دی به ما ته وګوري او دا خو ډېر وږې د خېټې پورې کاڼې تړلې ده کور ته به مې بوځي یا به ما ته ووایي چې راځه په لاره کې څوک قرآن نه ښیي کور کې به یې درته وښیم خو حضرت ابوبکر نیغ تیر شو اړو غږ یې ونه کړ دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی د هغه نه مې د آیت تپوس وکړه ښه راته معلوم و خو مې دې به ما کور ته بوځې ډوډۍ به راباندې وکړي هغه هم نیغ تیر شو سیو نه وي بیا ورته دواړو ویلي دي چې ابو هریره ورته ووایي وی ابوبکر د آیت تپوس مې د نه وکړه ما ته ښه معلوم و ای عمره ما د نه د آیت تپوس وکړه ما ته ښه معلوم و ما وی تاسو به مې کور ته بوځئ بوم نه تلم هغې وی ابو هریره سوونه نو سلم بوتلی اسم دې کې حضور پاک پې راغی چې راغی وی ابو هریره هلکه ابو هریره تی ما وی او وی راځه ما پسې حضور پاک پسې لاړه کور ته چې لاړو تپوس یې وکړه د خوراک څه شته بیبیانو ورته وی چې او یو جام پی او ګاونډی تاله را لېږلی یو جام پی وی ما ته حضور پاک وفرمایل چې ورشه ابو هریره د صفې چې څومره طالبان دي اصحاب صفه هغه راوبله زړه کې ګیلمن شومه چې د الله رسوله وږي خو ما او دغه صفې والا چې اوس زه غواړم دا یو جام د هغې مقابله کې څه شی دی او قانون هم د رسول الله مبارک دو چې کم انسان تقسیم کوي دی به رستو خوري نو په ما به تقسیموي نو چې په ما تقسیموي نو زما نمبر به رستو راځي یقین نه دی که ګوټم پکې پاتې شي وایي د پیغمبر مبارک خبره وه د هغې منل ضروري و خلاصې ته نو وی لاړم د صفې خلک مې ټول راوغوښتل علماو لیکلی دي چې په صفه کې کم طالبانو دا به د اویو نه واله تر د 300 پورې کم از کم ناستو کم از کم اویو زیات 300 د دې خوراک به څو دا هغه خلک و چې نه کورو مسافر و مهاجر نه بچیو نه مالو نه دولت اسم دا به رسول الله مبارک ته پراتو دې دپاره چې د حضور پاک نه څه واوري یاد یې کړي امت ته ورسوي دا د دین طالبانو انصارو چې به د چا باغونه نو د کجورې غونچک به یې را پرې که نو دوی ته به یې بره چت کې وتړه هغې کې به څه کچه وې څه به پخې وې نو دی چې به وږي شو نو دی به چوکه راواغېسته نو هغې له به یې ټس ورکړو نو چې کومې کجورې به پخې شوې وی به ترې راوغورځېدې حقه به یې خوړی دا د دې خوراک و د غریبانانو
دا دین چې دا نن پې مونږ مزې کوو، نن ځان ته مونږ مسلمانان وایو، ځان ته مومنان وایو، او نن په جماعتونو کې ناست یو منځونه کوو، کم دین یو بل ته ښایو، یو بل نه زده کوو. زما د په خدای قسمې دا د دغه مسکینانو غریبانانو د دې عجزانو صحابه و برکت دی. په ډېر تکلیفونه د حضور پاک نه قرآن زده که، په لوږه کې د حضور پاک نه دین زده که او حدیث زده کړل او خپلو شاګردانو ته ورسول. هغې خپلو ته مونږ ته دا دین داسې تیار میلو شو لکه د الوا پلیټ چې سړي ته پروت وي مخامخ. مونږ پې عمل نه کوو، په دومره تکلیف دوی دا دین د حضور پاک نه واده شي. دا خواران به پراتو په جومات کې، او په لومبۍ زمانه کې د جومات سپر و سپر بره څانګې وې، خټه هم پې نه وه، تاو به م لګېده، جامې به م نه وې د غریبانانو، یو لنګ به یې والي و په هغې به یې عورت پټ کړی و، کمیس به نو، د کمیس په ځای صادر به نو، هغه لنګ به م دومره راکوټی و چې په لاس به یې کلک نیولی و چې زمونږ عورت ښکاره نه شي. وی لاړم هغه د صفې خاوندانو ته مې وی طالبانو ته چې راځئ حضور پاک افغان ټول لاله کېناسته. یو جامپې و ابو هریره شروع کوه د ښي طرف نه، یو له مې ورکړل، هغه نه پاتې شو، بل له مې ورکړل، هغه نه پاتې شو، بل له مې ورکړل، هغه نه پاتې شو، بل له مې ورکړل، ښه په بر بیټه ټول وڅکل. معجزه وه د حضور پاک. اخیره کې چې ټول خلاص شو، رسول الله مبارک لمې جام ورکو، هغه جام یې لاس کې داسې ونیوه، وی ابو هریره یو ته پاتې یو زه پاتې یم، وڅکه اشرب. ما وڅکه، چې مې وڅکه اشرب نور مسکه، نور مې مسکل، مسکې کېږي حضور پاک، اشرب نور مسکه، نور میں مسکل. بیا ما ته وی چې اشرب شابس کا، ما وی والله لا اجد له مسلکن، د خدای رسوله یو لار نشته پس کې ورواړو، یو رګ نینم چې پکې دا ورواچوم، ډک شوم. وی ما لره حضور پاک له مې ورکړل، هغه باقي هغوی اسکل او جام پې ختم شو. دا د حضور پاک معجزه. ابو هریره وی دقه سے جون میں تیر کړی د رسول الله مبارک نه جدا شوی نه، که بار به په سفر ته زه به ورسره، که د چا خواله به ته زه به ورسره، که جومات کې به زه به ورسره. نو ما هغه حدیث ته حضور پاک نه یاد کړی دی چې بل چا نه دی یاد کړی. دا یوه. دویم څه؟ دویم یو ځل مې رسول الله مبارک ته شکایت وکړو چې د الله رسول ستا نه حدیث اورم یریږي مې، یادیږي نه. حضور پاک او فرمایل صادر خور کا. نو زما یو صادر و د کمیس په ځای مې ځان نه تو کړی، هغه صادر مې خور کا. نو حضور پاک څه الفاظ ولوستل زما په صادر کې چوف کړل، وی ځان ته مو مګه ځان پورې. هغه صادر مې راواغشت او په ځان پورې مې ومږه. وی قسم په خدای که د هغې نه پس زما نه یو ټکې مې هېر شوی. حافظه مې مضبوطه وه او د پیغمبر مبارک نه جدا شوی م نیم. نو ځکه ما ډېر احادیث یاد کړي دي، امت ته مې رسول دي. نو د مدینې گورنر و مروان نوم مروان ابن حکم، هغه ته چوي چې د ابو هریره چې دی دا دوسی د دوس قبیله و، بیمن کې دوس قبیله ده. دی خو هغه حدیث وایي چې مونږ د نورو صحابو نه نورو، هغه پې شک راغی. نو هغه راغو خپل مجلس ته گورنر هاوس ته، وی ابو هریره څه حدیث راته ووایه، او شاته یې سړی پټ کېنولی، وی چې دی کوم حدیث وایي نو هغه ځان سره لیکه، امتحان یې ترې اخیستی. نو حدیث پته اوه یو سل حدیث ته وې سل، بلکې بعضی کتابونو تعداد د دې نه زیات لیکلی دی. وی بس د ټیک شو ابو هریره موږ ستا حدیث واورېدل. نو چې ابو هریره رخصت که نو کال پسې بیا راوغوښته،
یو کال پس مروان دا یې ورته نه دي ویلي چې تا هغه حدیث مونږ لیکلی دي شاته یې پټ سړی کېنولی و په هغې لیکلي وی ابو هریره پروس کال چې دی مونږ ته کوم حدیث ویلي و راته بیا ووایه پروس کال ما نه کې یو سړی تپوس وکړي چې تا پروس کال په دې میاشت کې یو تقریر دلته کړی و راته یې بیا وکړه خدای به که ماته یاد راته به یادم کی چې تا د مور او پلار متعلق تقریر کړو کال مخکې هغه وکړه او به کم خو خامخا به رانه پکې بعضې خبرې زیاتېږي بعضې به رانه کمیږي پوره چاته نه یاد او دته یې پروس کال چې د کوم حدیث مونږ ته ویلی دي هغه راته بیا ووایه ابو هریره رضی الله عنه اقه حدیث ته اول نه اخره پورې ووی مروان هغه سړي ته وی ګوره هغه شاته پټ کښېنه پروس کال چې ویلو هغه ګوره یو حرف کې یو ټکي کې زیاتې کمې ونه کټولې ورته ازبر داسې تیر کړل لکه مونږ چې صورت فاتحه تیرو دا ابو هریره چونکہ دا رب العالمین دا قرآن و دا سنت رسول مخلوق تا دا اللہ غختل چے قرآن و سنت تے ارسی اگا زمانہ کے اسکول کالج کمپیوٹر کاغذون دا سیزون نو دا سے خلق پیدا کل دا صحابہ پا شکل کے اگویل دا سے مضبوط حافظے ورکلے چے دنیا بداغی مثال پیدا رکھی دا ابو هریره ناستو په مدینه کې د حضور پاک د حدیثو درسونه کوي دویم طرف ته د ابو هریره عبادت گزار څومره دی چې د حضور پاک مجلس کې پاتې شي او د رسول الله مبارک سره پاتې شي نو هغه خو سوال نه پیدا کېږي چې د پیغمبر په نقش قدم دی قدم کېنوي یو دیو یو یې ښځه و یو یې نوکر یو زمانه کې نو د شپه درې ځایه تقسیم کړی و یو شپه به ښځه ویښه و عبادت پې کو یو حصه بله حصه کې به هغه غلام ویښو لګیا و عبادت پې کو بله شپه کې به ابو هریره ویښو او خپل حدیث پې یادول دا ولې وی چې زما په کور کې داسې ټیم تیر نشي چې د رب العالمین عبادت پکې نه کېږي او حضور پاک دته فرمایلی وی ابو هریره ته تهجد مه پاسه بالکل مه پاسه تا آخره شپه کې خوب کوه ځکه چې ده به په لومبۍ شپه کې حدیث یادول دا رعایت ورته رسول الله مبارک ورکړ لیکن د حضور پاک د وفات نه پس که یو خوا لګیا دی در حدیث کوي بل طرف ته ملا علی قاری لیکلی دی ملا علی القاری چې کوم د مشکات شارح دی وی دا ابو هریره یو مزی جوړ کړی یو پړی فیها 1000 عقد پاغې کې زر غوټې جوړې کړې وي لکه مونږ خلک تسبیح اړو که نه هغه زمانه کې خو دا تسبیح نه وي اوس خو تسبیح دی تار کې به اړی هغه یې غوټې ورکړې وې تار لنو یو یو غوټه به یې داسې راښکله اړوله به زر غوټې پته تار کې اچولې وې یسبحو بها په هغه زرو غوټو به د الله تسبیحات وې الا بود کېده حضرت ابو هریره الا بود کېده چې 12,000 کرته به د الله ذکر وکړه روزانه به 1000 کرته استغفار وی لګیا دي د حدیث و درسم کوي 1000 کرته استغفار 12,000 کرته به ذکر کو تسبیحات دا غینه پس به ابو هریره وده شو داسې صحابي سره د دې چې د پیغمبر مبارک شاګرد دی سره د دې چې د رسول الله مبارک پسې سپلی ګرځولی دی سره د دې چې د رسول الله مبارک خادم دی سره د دې چې د رسول الله مبارک نوکر دی سره د دې چې د رسول الله مبارک عاشق دی سره د دې چې د رسول الله مبارک د پس د هغه د حدیث استاد دی سره د دې چې د رسول الله مبارک په هر خبر او فعل عمل کړی دی بیا هم چې کم وخت مري او وفات کېږي نو غریب جاړي نو ملګري چې شاګردان ګیر چاپېره ته و دی ابو هریره ولې جاړي ولې جاړي څه چل شوی لږ ساعت پس به د خپل محبوب سره ملاقات کېږي
صحابه به مرګ ته خوشحالېدل چې زمونږ به د مرګ نه پس د رسول الله مبارک سره ملاقات کېږي د هغوی نه هغه خپل محبوب تللی دی په دې سوچو چې رسول الله مبارک خو زمونږ نه لاړ بیا به کله یې نو رسول الله مبارک زمونږ نه لاړ چې بیا به کله ورسره ملاقات کېږي مرګ ته به خوشحاله و صحابه چې د مرګ نه پس هم د رسول الله مبارک سره ملاقات کېږي بیا به هغه نوراني چهره به بیا کله یې نو د حضور پاک هغه ښکلې شونډې به بیا کله د هغې نه خبرې روضې مونږ به وینو د هغه مبارکې ښایسته سترګې به مونږ کله بیا ویني او مونږ به هغه ښکلې چهره کله وینو نو چې وفات کېدل به نو یو بل ته به یې وصیت کو بھئی ته خو وفات کېږې خو لږ ساعت پس به یې د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام به رسی ګوره زما سلام به وی هر شي کې خپل خوند دی داسې هم چې درود سلام وی نو رسول الله مبارک ته رسیږي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام امتی السلام حضور پاک فرمائی دا اللہ فرشتے پدے زمکہ گرزی او چې څوک په ما سلام وی درود وی ماتے فرشتے را رسائی لیکن دا عرش خپل خوند دی ما یو دوست مثلا او هغه په کراچۍ کې زه ورسره په ټیلیفون هم خبرې کوم په موبایل هم ورسره کوم خو که د کراچۍ مې څوک ولید او زی ویم هلکه ګورې هغه ته زما سلام رسوه دا هر شي خپل انداز دی نو صحابو ته پته وه چې که موږ درود سلام وایو فرشتې وررسوي خو دا ځان له خوند دی چې څوک مري او ورته وایي چې زما سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه نو صحابه ته ګیر چاپېره ته ودي او دې سلګی وایي زمونږ سلام به حضور پاک ته رسوي ابو هریره ولې جاړې ولې څه چل دی او ته یو ټکې وایي وروڼو دا واورئ ګورئ دا ډېره ضروري خبره ده وایي جاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان کم دی های های واقعي چې سړی دوبۍ ته لاړ شي یو کال پس به واپس راشي سعودي ته لاړ شي یو 2 کاله پس به راشي لندن ته لاړ ملیشیا ته لاړ 3 کاله به تېر کړي 4 به تېر کړي 10 به تېر کړي په خپل کلي ته به واپس راشي خو د مرګ په سفر چې یو سړی ورشي د هغه واپس کېدل بیا ګران دي نه واپس کېږي دې ځمکې له هغه بیا نشي راتلی خیره خطا د خپل کور ته واپس نشي راتلی د خپلې بسترې ته واپس نشي راتلی دا ځان له چې ښایسته ښکلې قالین اغوښتی دی او دا پوست هغې له نشي راتلی او دا اعلاب د فومو چې کوم ځان له دا بستره جوړه کړې ده او پوست بالښ یې جوړ کړی دی دې له بیا نشي راتلی دا چې کوم ایسی ځان ته کوټه کې لګولی دی د دې ایسی یخوالي له بیا نشي راتلی په ژمي کې چې دا کم ایټر لګولی دی د دې ګرمایش له بیا نشي راتلی ختم خیر و خلاص کم کور چې جوړ کړی دی او جنازه په هغه دروازه ووته په خدای قسم که په دې کور واپس قدم کېږدي ختم خیر و خلاص د مرګ سفر ډېر اوږد سفر دی وروڼو ډېر اوږد سفر رسول الله مبارک فرمایي اذکرو هازم اللذات هغه مرګ ځان ته رایاد کې چې د دنیا ټول خوندونه او د دنیا چې څومره خواږه دي دا ټول دړې وړې کې او ختمې کې مرګ راغې د جون خواږه ختم مرګ راغې د بچو خواږه ختم ځان ته چې بچې را نږدې کې او بیا نوسې ځان ته را نږدې کې یا نوسې او د زړه پورې ونیسې په خدای ډېر خوند کوي قسم ډېر خوند کوي زوی چې سینې ته یو ځای کې دا بل شان خوند خو نوسې چې را یو ځای کې یا نوستا نوسي دا به مونږ اورېدل اوس هم ولیدل نو د زوی نه نوسې خوږي د زوی نه نوسې خوږی باباجي به زمونږ وی دا زوی اونه ده او دا نوسي میوې دي نو میوه وایي خوږی نو مونږ ته اوس پته ولګېدله چې د خپل اولاد نه د زامنو د لونو نه د زامنو د لونو بچي خواږي دا خوند ختم شو
چې مرګ راغی بیا زوی نشي نږدې کولی چې دا ښکل کم، نوسې نشي نږدې کولی چې دا ښکل کم، ختم شو. کمې پیسې د نه په الماری کې پاتې شوی او که په بینک کې ستا لاس واپس نه ورځي، په پلیټ کې چې د نه کم خوراک پاتې شو، په خدای که ګوتې وله یوسې او خولې ته یې رانږدې کړي. مونږ یې کړی دی دا مرګ رو، ټول خوندونه ختم، ټول خواهشات ختم، دړې وړې. یو طرف تم د خاورې دیوال، بل طرف تم د خاورې دیوال، برم د خاورې چت چې پې پروت یې غم خاوره، بالښ هم د خاورې، او دا ټوکړي موکړي کفن دا به څو ورځې پس ختم شي. ختم. سترګې پټې شوې، چینجي پکې روان شو، خیټه کې دننه د دنیا په کلمو کې ګن پروت دی او چینجي پکې دي، لګیا دي کار کوي. د ځمکې نه نور هم چینجي روځي، غم پې لګیا کار کوي، او کله ماران او لړمانان دي، الله دې مساعد دی. سموده پس دا خیټه په دې قبر کې دا وجود او پړسیږي، دا وجود دونو پړسیږي چې دا ټول لحد ډک کی، دا څښاشي دا ډک کی. او سموده پس د انسان دا خیټه دومره مضبوط غرضو کی او دماکو کی او دا په دامیان اوشلیږي، ختم. دا چینجي لګی په دې غوښو په دې کلمو، دا خوري خوري خوري، دا سترګې خوري، دا لاسونه تشه ډوکې پاتې شي، په هډوکو خپل چینجي لګېدلي، دا مرجېږي. خیر او خلاص. څومره ښکلی وجود ولاړ، ختم شي. انسان په دې ښکلي وجود او دې ښکلي سترګو تا زناکاری کولی، ختم شي. جنۍ تا دا ښکلي وجود د خدای په دشمنۍ کې استعمالو، ختم. دا څه به ختمیږي، دا پاتې کېږي نه. نو ډېر اوږد سفر دی د مرګ. او ابو هریره غوندې شخصیت فرمایي، وایي سامان کم دی. سړی چې دوبۍ ته ځي، لاهور ته ځي، پنډۍ ته ځي، کراچۍ ته، نو دې مثلا هفتې له ځي، نو تپوس وکړي چې د هفتې څو پیسې لګي، نو ورته وایي یاره د هفتې 10,000 لګي، ځان سره احتیاطاً 20,000 یوسه. بل هلته به له چا نه سوال کو؟ مري ته ځم، یو 3 ورځو له سیل له مثلا څو خرچه به کېږي؟ یاره یو 20,000 به لګي، ځان سره احتیاطاً 10,000 یوسي، ولې که پیسې خلاصې شي. اوټل ګرانی. لیکن دومره اوږد سفر دی د مرګ، موږ د هغې سامان تیار نه کړ چې لاندې به زموږ څه لګي په قبر کې، سم نه. نیغ پې داسې ورلو. حضرت ابو هریره غوندې سړی فرمایي، وایي سامان کم دی او مزل ډېر دی. موږ سره خو یې څه نشته. زه خو چې ځان ته ګورم په خدای که څه شته، قسم په خدای که شته. منځونه دي او که دا ګډ وړه منځونه زموږ څه منځونه دي، ټول د دنیا سوچونو کې پکې لګیا یو، کله قبول شي. او د ریاکارونه ډکې صدقې دي زمونږه، کله قبول شي، الله دې قبول کړي. دغه ابو هریره د رسول الله مبارک نه فرمای، او حضور پاک څه فرمای؟ کلمتان وي، 2 خبرې. ما تاسو ته وایي چې ستاسو دپاره ویم، د طالبانو دپاره نه ویم. 2 خبرې دي ګوره. حبیبتان الی الرحمن، رحمان ذات ته الله ته ډېرې خوښې دي، د الله ډېرې خوښې دي. 2 خبرې دي، صرف او صرف 2، زیاتې نه. هغه 2 خبرې الله ته خوښې دي. هغه الله چې رحمان دی او په موتا مهربانه دی. په خدای چې د الله نه زیاته مهربانه بل څوک شته دی نه. دا زمونږ شکل، دا زمونږ وجود، دا زمونږ مال، دا زمونږ بچی، دا زمونږ عزت، دا مونږ له الله را کړی. دا امره مهربانه دی چې مونږ وله مونځ نه کوو بیا هم ډوډۍ را کوي، مونږ روجې نه نیسو بیا هم ډوډۍ را کوي. روجه خواره روجه نه نیسي بیا روجه ماتې ورکوي. خو خیر دی. زما یو نوکر زما خبره نه مني، ډوډۍ نه ورکوم. زما زوی زما خبره نه مني، زه اوږد شم نن به ناره تېری، ډوډۍ به نه خوري. لیکن الله ته نه منې، مشرک د خدای دشمني کوي. مشرک رسول الله فرمایي، حدیث قدسی دی، وی ما ته کنزل کوي چې دا څوک وایي چې د خدای ښځه ده، دا خدای ته کنزل نه دی.
دا چې څوک کوي چې د خدای لور ده دا خدای ته کنځل نه دي دا چې څوک کوي چې ما الله واپس نشي جمع دی کولی دا خدای ته کنځل نه دي دا مشرکان دا یهودیان وی عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی عیسایان وی عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی دا په خدای کې عیب پیدا کوي خدای ته کنځل کوي بیا هم خدای ډوډۍ ورکوي خې ورکوي زبردسته ډوډۍ ولا خدای ورکوي د خدای بد وی بیا ډوډۍ ورکوي د خدای دشمنی کوي بربند ګرځي بیا خدای ډوډۍ ورکوي جامه هم ورکوي عزت هم ولا ورکوي بچی هم ولا ورکوي هر څه په دنیا کې ورکوي دومره مهربانه ذات دی یا رحمان الدنیا والآخرة خدایا ته په دنیا کې هم په خلکو رحم کوي او په آخرت کې هم رحم کوي په مونږ خدای په دنیا کې هم رحم کوي او په مونږ خدای په آخرت کې هم رحم کوي او چې بیا دې ورته نفل وکړل یو نفلی روجه دی ونیوله او خوله دې ورته وازه کړه او ای الله بس تا به لاس لا په مخ نه راښکلی چې درته به اواز درکړي بنده زما سوی ډېر مهربانه ذات دی دغه مهربانه ذات چې د اول نه آخره پورې هر وخت کې ما خوشحاله ساتي که زه دم شم نو ما له اکسیجن راکوي زه سا اخلم ګنې دغه وخت کې که د ما یو رګم بند که خیر ختم دغه ذات پې خوشحالېږي دوه خبرې دي رونو ډېرې نه دي څوک پې خوشحالېږي الله پې خوشحالېږي کوم الله چې رحمان او مهربانه ذات دی پې خوشحالېږي ها دا دوه خبرې څنګه دي خفیفتان علی اللسان په ژبه مسانې دي ستړی کېږي پیم نه که ته وایې چې یاره الله پې خوشحالېږي نو دا به لږ پې زه ستړی کېږم که نه ولې په کړو الله خوشحالېږي چې بنده د الله ذات ته وکړېږي نه 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 خفیفتان علی اللسان په ژبه ډېر احسان دی ژبه پې نه ستړی کېږي او بیا څه وایي ثقیلتان فی المیزان د قیامت په ورځ چې کومه تله ده به پې ډکېږي درنې به دکه به شي تله ځکه بل حدیث کې راځي چې سبحان الله یملأ نصف المیزان نیمه تله په سبحان الله ډکېږي والحمدلله یملأه نیمه باقي په الحمدلله ډکېږي او تله وای خدای اذان لغم دی د قبر نه دا خلک پاسي څوک به د بیزوګانو په شکل څوک د سپو په شکل چاله به په دې سپیمو کې زنځیر واچي او راکاږي به پړ مخې به دوزخ چاله به خپل ښه عمل راشي د څاروي په شکل دته به وایي په ما راسور شه دی به پې سور شي او حساب کتاب له به ځي او د چا به سي د چا به بد شکل څښا دته به وایي ټیټ شه په تا سورېږم په زور به یې را ټیټ کي بد عمل به پې سور شي او دا قلبې والا غویان چې ته پې قلبه کې او د هغه ستنې والا چوکه ورسره یي په هغې یې وایي چې دا غوی تیز دي نو دقه رنګې د ستنې چوکه به یې شاته نه وی په دې کوناټي نیغ وایي بل به پې سوري دا خو د قبر پاسېدل شو بیا د هغې نه پس د هر پیغمبر حوض دی زمونږ د ښکلي مبارک د پیغمبر د حوض نوم څه دی کوثر مونږ له به انشاءالله خپل محبوب پیغمبر په هغې اوبه راکوي که خیر انشاءالله انشاءالله د هغې نه پس عملنامې به راخوري شي چاته په ښي لاس او چاته په ګس لاس چاله د شا د طرفې نه هغې نه پس دوزخ دی او په دوزخ یو پل دی زمونږ خلک ورته پل سویرات وایي دا هغه پل سویرات مخې ته دا تله لګېدلی دی په تله باندې به وزن څوک کوي حضرت جبریل علیه السلام د تلې ډنډه به یې نیولي او هغه شی چې داسې داسې کېږي که نه هغې ته به ګوري جبریل علیه السلام په خپله الله به په خپله نګراني کوي رب العالمین آدم علیه السلام به خپلو ټولو بچو ته ولاړې الله به ورته آواز کوي یا آدم قم پاسه پابسې
قم عند المیزان تل سر ادریگا جعلتک حکما بین ذریتک تمہیں د خپلو بچو په منځ کې انصاف والا مقرر کړی تو ادریگا انصاف دار چا چې سبا څوک دو نه وي چې الله ظلم کړی دی یرعد فرائصه د آدم علیه السلام دا اولی پر اپیږي داسې ولې چې وی دوزخ ته دا د دې هم د هغه بچی دی نوسې دی جنت ته د هغه بچی نوسې دی په بچو نوسو خلق خفه کېږي کرام الکاتبین فرشتے چې زمونږ نیکۍ بدۍ لیکي دا به هم ولاړ دی ملک الموت او د هغه ملګري چا چې ساګانې ایستلي هغه هم ولاړ دی او چې د کوم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړ او تله څومره ده حضرت داود علیہ السلام دا اللہ نه سوال وکړه وی الله دا تله راته وښایه نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوته مکمل بېهوشه پرېوته نو په هوش کې راغی داود پیغمبر د پیغمبر ډېر لوی طاقت نو چې هوش کې راغی نو ژړلې نو چا ورته ویس ولې ژاړې وی خدایا دا خو ډېره غټه تله ده که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې په یو چابړي کې واچی نو په یو پوټیني ځای کې به ځای شي نو خدای دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي غرق شو خدای دون عمل خو زمونږ نشته دی چې دا تله پې ډکه شي نو الله فرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجور هم ډکولی شم الله دونه رحم والا ذات دغه تله به لګي او سختر والدرونه نو ثقیلتان فی المیزان دا دو خبرې په تله کې درنې دي درنې ګوره سوی حضور پاک چې دوه دي ګوره ډېرې نه دي نو چې دوه خبرې دي او زما رب پې خوشحالېږي زه خو یم چې هېڅ ثواب هم نه خو چې زما رب خوشحالېږي پکار دی چې زه ووایم زه الله خوشحاله کړم چې زه خپل رب خوشحاله کړم نو په دې الله هم خوشحالېږي جب هم پې نه کړېږي ستړی کېږي هم پې نه او تله دې هم ډکېږي دوه خبرې څه دي یو دی سبحان الله وبحمده بل دی سبحان الله العظیم زه به ستاسو ته خلاصه معنی ویم هغه د لفظي معنی درته نه کومه د یو ټکي معنی دا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی او د بل ټکي معنی سره چې څومره ښکلي صفتونه دي که هغه علم دی که قدرت دی که لیدل دی که اورېدل دی چې څومره ښکلي صفتونه دي د دې په حقیقي معنو کې مستحق الله دی عالم الله دی علم الله له ثابت دی زمونږ څه علم دی دا خو خدای را کړی دی که دماغ یې راله پوټی خوا دې خو لیونیان به بیا به په یخ او په ګرم هم نه پوهېږو طاقت او قدرت په حقیقي معنو کې د چا صفت دی د الله صفت زما څه طاقت دی ځکه اوس خدای غواړي نو دغلته به لاړ شم چې ونه غواړي فالج به مې وي دلته پروت یم د بل په اوږو به ګرځه ټوله دنیا چې ښکاري په تیاره کې او په ځمکې تل کې او بره دا ټول څیزونه چاته ښکاري الله ته زما څه لیدل دي اوس په مې نظر کمزوري شي ړوند به شي په سترګو بیا به څه کوې اورېدونکی الله دی میږیان او په ځمکې په تل کې او د دریاب په ویښ کې چې کم کمان تسبیحات د الله وي هغه الله اوري زه خو دغه ځای اورم چې غوږونه کاڼه شي په غوږ لاس کېدم سوی د دې ښکلي صفتونو حقیقي مستحق د الله ذات دی نو چې یو سړی دا وایي چې الله ته د هر عیب نه پاک خدای تا له خوب نه راځي ستا بچو ته حاجت نشته ستا ښځې ته ضرورت نشته ستا مخلوق ته ضرورت نشته تا له مرګ نه راځي تا له الله بیماري نه راځي تا د بچو ضرورت نشته تا هېڅ چا ته ضرورت نشته پروردګاره او چې دام بیا وایي چې څومره ښکلي صفتونه دي خدای ته علیم یې ته خبیر یې خدای ته اورېدونکی ته لیدونکی الله ته په تیاره کې مخلوق وینې ته خلکو باندې رحم کې رزق ورکې خلکو له شکلونه ټول صفتونه د الله ټول صفتونه پکې راغله او اخره کې بیا وی العظیم الله ډېر لوی دی الله په خپل شان کې او په خپلو صفتونو کې او په خپلو کارونو کې دومره عظیم تر دی چې د خدای په شان صفت د چا نشته الله چې کم کار کوي کم نور راخیږي قسم په خدای که څوک یې راوخیږي
الله چې د ګل کومه پاڼه پیدا کړې ته به پلاسټک ډېرې پاڼې جوړې کړې خو هغې کې چې کوم لطافت او خوشبویي ده والله که پکې هغه پیدا کړي هغې پاڼه کې چې کم هغې کې کم رس دی او د هغې نه د شاتو مچی کم شاتو باسي په خدای که ته یې پکې پیدا کړي دا دو خبرې دي نو په دې الله خوشحالېږي دا دو خبرې دي ته له پې ډکېږي دا دو خبرې دي پیغمبر مبارک وایي فرمایي ته ووایه ما سره یو ځل ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او د دې تسبیح به که بله جمعه خدای مقرره کړه نو پکې یو څو خبرې به درته نورې وکړم صرف دونه درته وایم چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مره چې چا سل کرته دا اوه محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وی که دا گناهونه د دریاب د زګ عمرې به ورته خدای معاف کړي د نن جمعې سبق زمونږ څه شو چې مونږ به دا کلمات په شواروس کې سل پیرې وایو که خیر انشاءالله وایو به کنه څومره چې مسلمانان یې او زما اواز اورې یو ځل ما سره ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به سل پیرې د نن نه پس به دا ګردان شروع کړي انشاءالله او ګوره په مقصد خو یې پېښ شوی که نه سبحان الله چې د هر عیب نه خدای پاک دی خدای کې عیب نشته وبحمده چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دی زمونږ د عارضي دي دا ختم او بیا سبحان الله دویم ځل راغی العظیم پس عظیم تر دی الله پاک نو په دې الله هم خوشحالېږي تل هم ډکېږي او په ژبه مسانې سل بورې پیرې به ټول مسلمانان که خیر انشاءالله وایه دا څو خبرې مې عرض کړې خیر د دې تسبیحاتو څه نورې فایدې دي ابه آینده جمعه که الله مقرره کړه درته به ویم زما وروڼو دا یو څو مړي شوي دي یو زمونږ د بادرخیلو د کندي حاجی فتح محمد خان صاحب وفات شوی او الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي ډېر ښه انسان او ما په جنازه کې ویلو الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي بل د محمد عمر کورونو د میر قادری نګور وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي بردل آباد کې یو زنانه وفات شوی ده الله دې غم وبخي او الله تعالی یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي نور بعضې خلکو بیماران دي دعا یې غوښتلې ده الله دې روغ صحتونو شفا ورکړي او صبح کی نماز میں سنت کرنا ہے او کنه سنت پکې کنه او زمونږ دلته د جمع یو ملګری دی د ډکي نه راځي لیاقت استاذ لیاقت صاحب نومې دی د هغه مور وفات شوې وه او زمونږ د جمعې د مانځه مستقل ملګری دی هغه ته به هغې ته به هم دعا وکړو چې الله یې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحاله نه او دا دې ښه ووایي نو الله یې دا ټول مردګان وبخي الله د آخرت خوشحالی نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او د غمونو فتنو نه ټول وساتي بله دا ده چې سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ زمونږ په دارالعلوم نعمانیه او تمانځو کې د طالبانو دستاربندي ده او د بخاري شریف ختم بی او دعا به کېږي انشاءالله څومره ملګري یې ټول به شرکت کوي انشاءالله تاسو ته هم دعوت دی او که ستاسو دوستان دي ستاسو وروڼه دي ټولو ته دعوت دی د اتوار په ورځ که خیر انشاءالله په 9 بجې باندې به زمونږ پروګرام شروع کېږي په اتمانځو په مدرسه کې په نعمانیه کې او د بخاري شریف ختم به وي که خیر انشاءالله العزیز او الحمدلله 1100 او 15 طالبان د حدیثو فارغي 1100 او 15 طالبان د حدیثو د تخصص طالبان هم دي پکې او د قرنګ پکې د قرآن شریف د حفظ طالبان هم دي خو د حدیثو لویه دوره ده الحمدلله خدای دې د ریاکارونه وساتي نو چې 1100 طالبان دعاګانې کوي د هغوی یو کتاب هم نه دی بخاري شریف ترمذي شریف ابو داود شریف مسلم شریف اول نه اخره پورې مونږ خلاص کړو
الحمدلله. شمائل د ترمذی او دغه رنګې دا نور چې څومره کتابونه دي الحمدلله په دارالعلوم نعمانیه او تمانزو کې دا ټول کتابونه دا خلاص شو چې کم پکې د نصاب کتابونه لکه موطعین شو، نسائی ابن ماجه هغه د خپل نصاب پورې ویلی شو. او زمونږ ډېر اچزان طالبان دي، مسافر طالبان دي د بلوچستان، د بونیر، د سوات، د دیر، باجوړ، د جنوبي اضلاع. نو دا ټول ستاسو په جماعتونو کې تاسو سره ډېره دي، تاسو ډوډۍ وخوړله. په خدای زه د تورنګزو د خلکو د عثمانزو د عمرزو د میرو د دې ګیر چاپېره ډېر شکر ادا کوم چې ستاسو په نوړی نوړی ډوډۍ باندې خدای پاک د رسول الله مبارک یو باغچه تیاره کړه. تاسو په اسم رانلل، ستاسو رزق پې کم نه شو، ستاسو جماعتونو کې وخوړه، ستاسو بجلی استعمال کړه، ستاسو به استعمال کړئ، تاسو دې طالبانو سره مینه وکړو. دا به همیشه کوئ که خیر انشاءالله. ولې دا د پیغمبر د حدیثو طالبان څنګه چې ابو هریره دقسې د حضور پاک حدیث زده کړل، عالمان شو، شکر دی ستاسو په نوړی ډوډۍ او اوس به خپل وطنونو ته دقه دین به خورئ انشاءالله. انساني همدردي دا ډېر لوی شی دی او په دې انساني همدردۍ په معاشره کې امن راځي، په معاشره کې محبت پیدا کیږي، معاشره کې سکون پیدا کیږي، د مسلمانانو په منځ کې ورورولي جوړیږي او مسلمانان د قتل و قتال نه، د بغض نه، د حسد نه بچ کیږي. لوی شی دی دا. نبی علیہ السلام فرمایي چې تر هغې پورې یو سړی مسلمان نشي ګرځېدی تر څو چې دی بل مسلمان لا خپل رور مسلمان لا هغه څه خوښ نه کړي چې کومې ځان له خوښي. ځان له چې کوم څیز خوښی نو بل مسلمان رور له هغه خوښ کا، نو ته به کامل او سوچه مسلمان یې. او که نه ته وایې دا بل دی د لوږې مړ شي زه د ښه ډوډۍ وخورم، او ته وایې چې دا بل دی د خلکو په نظر کې سپک شي خو چې زه عزتمند یم، او ته وایې چې دا بل دی ټول عمر پردی همسایه او پردی ګوټ چاري دی کوي خو چې زما اجره وي او زما موټرې وي او زما کارخانه وي، نو دا سوچه مسلمان نه دی، دا جوټه دی. دا 1 نمبر مسلمان نه دی، دا 2 نمبر مسلمان دی. ځان له چې کوم شی خوښی د دې حدیث تعلق د اخلاقیاتو سره دی، د مشورې سره دی. دا مطلب نه دی چې ځان له د سړي کومه ښځه خوښه ده نو بل له دې مغه خوښه کړي، داسې خو څوک نه کوي. دا مطلب هم نه دی چې ځان له دې کومه ځمکه خوښه ده نو بل هم دا خوښه کا او ځان سره څوک شریک کا، او ځان له دې کوم کور خوښ دی نو بل هم په دې کې ځان سره وسوه. زموږ علما دي کې شرکت فی الاموال یا شرکت فی الازواج دا د حدیث مقصد نه دی چې ستا کوم څیزونه دي دې کې مسلمان شریک کا، دا نه. د حدیث تعلق د اخلاقو سره او د مشورې سره دی. زه به دا مشوره درته مخکې کم، لکه تا نه یو سړی مشوره وغواړي ښه مشوره ورکړه. دا سوچ وکړه چې که داسې مشورې ته زما ضرورت شو او د بل انسان نه غواړم نو زه به د هغه نه ښه مشوره خوښوم چې ما سره په مشوره کې ټګي ونه کړي. نو چې د بل نه دا خوښی چې ما سره څوک مشوره کې ټګي ونه کړي او ښه مشوره راکړي، نو که ته بل انسان له مشوره ورکړې نو ښه مشوره ورکړه، تم چا سره ټګي مه کوه. یا د اخلاقو سره تعلق دی. ته دا خوښی چې زما د خلک عزت وکړي نو تم د بل عزت وکړه. ته دا خوښی چې زما د پلار د خلک قدر وکړي نو د بل د پلار د مشرب قدر وکړه. ته دا خوښی چې زما نه د څوک غلا غلطي نه کوي نو تم د بل نه غلا غلطي مه کوه. ته دا ځان له خوښی چې زما ښځې ته د څوک په بد نظر ونه ګوري نو تم د بل ښځې ته په بد نظر مه ګوره. ته دا خوښی چې زما خور ته، زما لور ته، زما مور ته د څوک په سپک نظر او په خراب نظر ونه ګوري، د شهوت په نظر ونه ګوري، نو تم د بل خور ته، د بل ښځې ته، د بل لور ته، د بل
مور ته په بد نظر او په خراب نظر مه ګوره. د مارونو ته دا خوښه چې ما سره د څوک ټګي ونه کي، دکاندار نه سودا کوم چې دا دکاندار ما سره ټګي ونه کي، ریړې والا نه سودا کوم چې دا ریړې والا ما سره ټګي ونه کي. نو تم داسې وکړه که ته په چا مال خرڅې نو تم بل سره ټګي مه کوه، که تم چاله تجارت کې مال ورکې نو تم مسلمان سره ټګي مه کوه. ته دا خوښه چې زه یو شی د چا نه علم چې دوکه را سره ونه کي، نو تم چې په مسلمان یو شی خرڅې نو تم هغه سره دوکه مه کوه. ګوره که په دې اصولو مسلمان عمل وکړه، معاشره کې امن، جګړه ختمه، انصاف، بغض بني، حسد بني، دوکه بني، ډاکه بني، ټول نظام به ټیک ټاک شي. دا یو حدیث چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، چې مسلمان ایک نمبر سوچا الا بای چې ځان د څه خوښي چې بل لپاره خوښي. یو سړی راغی، یو صحابي، یو نوجوان الک، او هغه د اسلام سوچو چې د مسلمانېږم، نو چې نبی علیہ السلام مبارک ته کېناست، نو حضور پاک ته وایي نوجوان دی، وی دا الله رسول زما خو ایمان تړه کېږي، خو په مسلمانۍ کې د یو شي اجازت غواړم، یو څیز راته پکې آزاد کا. وی څه شی دی؟ هغه نوجوانو نه پوهېده، وی ما شهوت ډېر زیات دی، نو ما له ده اجازت راکړه چې زه پکې زنا کولی شم. د هغه دا مطلب و چې ګنې دا به م یو مشري او دا مسلمانی د ده لاس کې ده، نو چاله به شی جایز کوي او چاله به حرام کوي. حالانکه نبی علیہ السلام مبارک اعلان کړی دی، وی ما ته چې د الله د طرف نه کم اعلان وشي چې دا حلال دي، نو زه به تاسو ته ویم چې دا حلال دي، او چې الله الحلال ما احل الله، چې خدای کم حلال کی، او حرام هغه دي چې الله کم حرام کړی وي. زه د ځانه دا کار نشم کولی. یو ځل عدی ابن حاتم د حاتم تایي زوی و عدی رضی الله عنه صحابي دی، په مجلس کې ناستو، نو دا آیت نازل شو. د دې آیت ذکر وکړ نبی علیہ السلام چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، چې دې عیسایانو خپل دینی مشران، خپل مولیان د ارباب ګرځولي دي، ته به رب وایي، دا زمونږ رب دی، دا زمونږ مولا، او دا زمونږ مذهبي مشر زمونږ رب دی. نو عدی ابن حاتم په نبی علیہ السلام دا سوال وکړ، وی دا الله رسوله مونږ خو خپلو مشرانو ته دا نه دي ویلي چې دا زمونږ رب دی، ارباب دی، دا زمونږ خدایان دي، دا خو مونږ نه دي ویلي، او قرآن وایي چې ویلي دي. نو نبی علیہ السلام ورته څه وایي؟ وی ولې عادي چې ستاسو مولا ستاسو مذهبي مشر به دله کوم شي حلالو نو حلال به مو ته وی که نه، او چې کوم شی به دله حرامو نو حرام به مو ته وی. یو بالکل چې هغې به راله بعضې څیز حرام کړه چې دا حرام دی، مونږ به یې حرام دی، او چې هغې به راله بعضې څیز حلال کړه مونږ به یې حلال دی. وی دا ربوبیت شو که رب هم دې ته وایي چې شی دله حلال او حرام ګرځئ. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زه ګورې د ځانه نه یو شي حلالولی شم او نه یو شی د ځانه حرامولی شم، دا خو الله ما ته ووایي چې دا شی حلال دی، تاسو ته ووایم لیحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، مبین دی، بیان د دې خبرې کوي. دا شی حلال الله وایي، دا شی حرام الله وایي. نو دا هغې هلک دا خیالو چې ګنې دې به ځان له شی حلال حرام کوي. نو ورته یې وی زما ډېر انتهایي خواهش دی، شوق مې زیات دی، ما له پکې د زینه اجازت راکړه. صحابه ناستو، هغې وی اف 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 دا څه خبره کې، دا د کولو خبره چې ته د حضور پاک نه مخکې کې. لیکن نبی علیہ السلام لخوا الله د پیغمبر سره پویه ډېره زیاته ورکړې ده، پیغمبر پویه مې ډېر زیات. هغه ورته وی چا څه غلی شی دی پیوم، سړی ته وی دلته رانږدې شه ما ته، نو ځان ته یې نږدې کړه، وی د دې نه اجازت غواړئ او د الله رسوله دا پکې غواړم. وی تحبه لاختک، وی ته دا زنا خپلې خور نه خوښې چې ستا خور سره دې څوک بدعملي وکړي؟ هغه وی د الله رسوله قربان، تا نه زما مور پلار قربان، خور له چته دا خوښو، زما خور ته به څوک رانږدې شي او وی صاحب نه به بل څوک خور له خوښه کړي. وی مور له خوښه چې ستا مور سره څوک دا چل وکړي؟ وی د الله رسوله دا څه وی قربان، نه به زه مور له خوښه کړم، نه به بل څوک مور له خوښه کړي. وی ښځې له خوښه یا قربان دا څه وی، نه به زه ښځې له خوښه کړم چې د ما ښځې سره څوک بدعملي وکړي، نه به بل څوک ښځې له خوښه کړي. وی لور له خوښه قربان دا څه وی، نه به زه لور له خوښه کړم، نه به بل څوک لور له خوښه کړي. بس سړی پېښ شو چې په ډېره عجیبه طریقې پې کړم،
چې زه خپل لور له نه خوښوم چې زما لور سره څوک بدعملي وکړي زما ښځې له څوک وکړي زما مور سره وکړي زما خور سره زه خو خپل له نه خوښوم نو چې دا بدزنا زه کوم چا سره به کوم د اسمان نه به څوک را پرېوځي ته به څوکي به یا د چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري او یا به د چا ښځه نو چې ته خپل له نه خوښې نو بل له څنګه خوښې ابا د بل خور لور مور ښځی که بني بس سړی پوه شو واقعي ما زما د سره چې څوک کوي خو زه پې بد ګڼم بل هغه سره ولې وکړم ابه هم بد ګڼي وی د الله رسوله بس پوه شوم نه غواړم د ځای نه اجازه ته حضور پاک بله په سینه باندې لاس کېښود او دعا یې ورته وکړه اللهم طهر قلبه اللهم څنګه دی نقي قلبه الله یا الله دې پاک کې د زړه صفا کې او دې پاک کې اثرې وای چې د پیغمبر مبارک لاس په پسینه کې خاوده نو لکه مې یخواله محسوس کا او قسم په خدای چې دومره مې شهوت او تختید چې هغه د ګناه والا قصه کې چې خپل بیبي ته مې سوچ نه پیدا کړي لیکن ورو د کمال خبره ده چې ځان له خپل لورو خځه له خور لا د بل نه خوخه نو ته د بل خور لور سره ولې ګوره څومره لویه فلسفه شو پکې خې ګړه بکې دا یو طریقه شو ځان له کم شیخ وګې نو بل له خوخه کا ځان له نه خوخه خور له نه خوخه مور له نه خوخه بل له ولې خوخه او به دویم مثال زمونږه مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دا مفتی اعظم پاکستان تیر شوی یو زمانه کې د ټول پاکستان لوی عالم او لوی مفتی د کل پاکستان لوی مفتی او لوی عالم هغه وی په دارالعلوم دیوبند کې وما په دارالعلوم دیوبند کې چې زه پاتې کېدم نو هلته یو لوی عالم میا اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خو د خپل زمانې لوی عالم کوم تفسیر کې لیکلي تفسیر معارف القرآن په اردو کې لیکلی دی یاره زم چې څوک په اردو پوهېږي دا تفسیر ځان سره خامخا وساتئ ډېر خشته طریقې سره او دا عام فهم انداز سلیس انداز چې اردو خوانان په ډېر اسانه د قرآن شریف فایده ته اخیستی شي اتو جلدو کې اوسې پښتو کې هم ترجمه شوې ده او تقریبا انګریزی کې او په مختلف جوبو کې ترجمه شوې وی د میا صاحب اصغر حسین رحمت الله علیه میلمه شو ډېر لوی بزرګو دا اکابر علماء دیوبند دي له الله ډېر لوی شان ورکړی چې ته مقرر شي ان شاء الله نو د علماء دیوبند یو شان دته ان شاء الله بیان وکړو وی چې زه میلمه شوم نو ډوډۍ مې ورسره وخوړه چې ډوډۍ مې ورسره وخوړه نو هغه درستخان په خپله غونډاو کوربله په کارم دی چې د میلمه اکرام وکړي د میلمه عزت وکړي نو چې ډوډۍ خوړلې شوه نو درستخان یې غونډاو نو ما ورته وی صاحب دا درسته او زما استاد ووی اوس استاد دی او دی شاګرد دی مفتی شفیع صاحب وی ما ورته وی چې صاحبه دا درستخان به زه غونډ کړم ته مه غونډوه اگر چې زه میلمه یم خو ته کشته مشر یې زه کشر یم ته استاد یې او زه شاګرد یم درستخان به زه غونډ کړم وی میا اصغر حسین صاحب رحمه الله ما ته وی چې ته د درستخان په غونډولو پوهېږې نو ما وی چې د درستخان په غونډولو زه ولې نه پوهېږم درستخان به څنګه غونډوم ما یو ځل مفتی صاحب اوس مفتی فرید صاحب رحمه الله زمونږ استاد و زمونږ پیر و شیخ هم نو یو ځل ما ته وی ما به ورسره خدمت کوو کتاب به مې ورسره وړه راوړه نو یو ځل ما ته وی اوبه راوړه یخې اوبه راوړه مې ښه نو ما ته وی دلته راشه وی یخې اوبه پېژنې نو ما وی که زه ورته ووایم چې نه پېژنم وی به چې ته څنګه یخې نه پېژنې دا خو د پښتو لفظ خو دې کې څه چل دی ځکه یخې اوبه خو هر سړی پېژني چې یخې راوړه یخې خو د کې اوبې پکې وره واچوه نو ما ته وی یخې پېژنې ما جي تاسو به یې راته وښایه که نه وی څه ته وایي مې جي یخې خو دې ته وایي چې واوره پکې واچوم د هغه کمره کې فرج پروت و واوره پکې واچوم ما ته وی دې ته یخې نه وایي مې جي څه ته وایي وی واوره کې اوبه واچوه دې ته یخې وایي واوره کې اوبو کې واوره مه اچوه واوره کې اوبه واچوه لکه د واورې د جام د پاسه اوبه ور واچوه چې دا هغه اوس کوم اوس دا یخې دي خو ډېرې یخې دي که نه خو د هغه مقصد چې د یخو نه کمونه هغه دغه نو مفتی صاحب وی مفتی شفیع صاحب وی ما ورته وی چې صاحب دا درستخان به زه غونډ کړم وی ما ته وی درستخان په غونډولو پوهېږې یا خدای درستخان غونډول خو اسانې خو راته ویې که کنه
ما ورته وی چې صاحب ته راته چلو ښایه اوس که ویم چې نه پوهېږم نو وی چې ته څنګه ځوان زلمی سړی او ملا مې او که پوهېږم نو دې کې د څه چل دی ما ورته وی صاحب ته راته چلو ښایه وی ښه د دسترخوان د غونډولو په چل کې دې زه پوه کړم د دسترخوان د غونډول چل دا دی چې کله ډوډۍ وخورو نو زه دا ډوډۍ دا پوټي راوالم ولې نو تا دوه شیدونه لګولو نو هغه لوی غم تکلیف یې واستې د دسترخوان د غونډولو په چل دې پویو ما وی ښه چل د دسترخوان د غونډولو راته وښایه دا کوم دی نه پرېوت دلته کې د دسترخوان د غونډولو چل دا دی چې وی زه کله ډوډۍ وخورم اوس ګوره دې ته همدردي دې ته وایي احسان دې ته وایي انسان خو څه کې نو زه دا چل وکړم چې دې دا غټ غټ پوټي ډوډۍ چې کبې پاتې شي که نه دا غټ غټ پوټي او پاتې شي زمونږ نه او زیاتي نو دا غریبانانو خلکو له ورکړم دا را غونډ کړم نو چې کم غریبانان خلک وي نو دا زه هغوی له ولېږم دا ګوره انسان سره همدردي شو چې کوم په دې کې لږ لږ غټ غټ پوټي وي چې هغه انسان له نه ورکوم بعضې سړی خفه کېږي نو هغه یو ځای دی هلته وغورځوم چې دا مارغان او کمترې وخوري دا هلته غورځوم او چې کوم ډېر نري نري وي دا پوټي چې دا خلک یې تک ورکړي او ځمکې ته یې وغورځوي دا پوټي را غونډ کړم دا ډېر نري نو دلته میګري د میګو سوړي دي دا هغې ته وغورځوم او چې کومه غوښه پاتې شي چیمړې میمړې کمې غوښې او چیمړې پاتې شي نو دلته پیشوګان دي دا یو ځای کې وغورځوم نو هغه پیشوګان راشي وخوري او چې کم خالي اډوکې پاتې شي او هغې پورې څه غوښه مخې نښتي نو دا د سپي دي هلته راغونډېږي هغه سپو ته واچوم او چې کوم هغه څیزونه پاتې شي میوې والا د میوې پوستکي پاتې شي د ام پوستکي پاتې شي او د کیلې پوستکي پاتې شي نو هغه غلې غوندې والم او دریاب کې وغورځوم دلته ډیران کې نه غورځوم ولې د ګاونډي بچي به یې وویني نو خفه به شي چې دې کیلې خوري هغه پلار خو مالدار دی نو کیلې مونې خوړل او زما پلار غریب دی نو زما د کیلو او د ام درک نه لګي نو چې کم پوستکي پاتې شي او د هېچا د خوراک نه د میوو نو هغه زه سیند کې دریاب کې او کنده کې وغورځوم دې ته سوچ وایي دې ته فکر وایي او حضرت د داسې درستخان غونډولو باندې موږ نه پوهېږو دې ته درستخان غونډولو دا عقل غواړي عقل چې دا سوچ دی وکړو چې دا پوټې سي بې ځایه غورځېږي موږ خلک ټول لاو ډیران کې غورځوي ټیک ده د ډیران نه حیوانات اوس پې خوري لیکن هغه ډوډۍ ده مزېداره ډوډۍ ده نو کم از کم چې نور څه ني نو دا ولې غورځې غریب له ورکه که نه داسې مسکینان شته چې د هغې د نوړۍ ډوډۍ درک نه لګي هغې له ولې نه ورکوي او چې کم ډېر پوټي وي نو ولې په ډېران ځایه کې ولې څښا کې چې ته غاړې ته وغورځې پیشوګان به وخوري که نه دا اوس سوچ دی دا اوس فکر دی او کټوی چې ښځه پخی د ښځې همدردي وسوره کټوی چې ښځه پخی غوښه پخی الوګان پخی او یو ښځې پکې یو قاشوغه دوه قاشوغې یو سمسې اوبه واچولې چې مثال په طور دا کټوی د پخوم کې لوږ وخه ده او دې له دونه ښوروا پکار ده د ښځو ته په خپل اندازه ښه پوهېږي نو راشي یو سمسې اوبه پکې زیاتې چمڅه دپاره که چېرته فقیر مسکین راغی او سوال یې وکړو نو د هغې حصه شوه که چېرته چیڼې اواز وکړه و د زیپې دا د هغې حصه شوه میلمه انسان دی که راغی دا د هغې حصه شوه نه فقیر راغی نه مسکین راغی نه میلمه راغی همغه که سمسې ښوروا دې ښځې او د بچو وخوړه ثواب د هغې ټولو نیتونو شو چې دی کم نیت کړی دی داسې شوه لکه کټوی کې فقیره مه خوړه کټوی کې مسکینه مه خوړه کټوی کې میلمه مه خوړه او په کټوی کې چڼې او طالبه مه خوړه نیت له اعتبار دا ښېګړې نیت کوه بس کور له خو تاسو ټول سودا راوړی که نه لکه ټول خلک مونږ هم راوړو که نه دال الوګان غوښه دا خو هر سړی خپلې کور ته او مسالې راوړي که نه ګوره نیت څه وکړه نبي علیه السلام فرمایي چې کور ته وړې نیت وکړه نیت چې دا د دې بچو سره ښېګړه کوم مال الله راکړه دې بچو سره ښېګړه کوم دا دې ووایم چې د ښځې سره ښېګړه وکړم چې زما دا بچي یې وخوري او دا ښځه وخوري چې دې پې د پردي سوال نه بچ شي او دی ماړه شي او وجود کې طاقت وشي چې عبادت وکړي دې ښځې بچو چې د څومره ذکرونه وکړي او څومره عبادتونه وکړل ټولو کې ستایسه شوه او د صدقې ثواب دی شو د صدقې ثواب صدقه خو ډېر لوی شی دی جي
خیر ښېګړه دا ډېر لوی شی دی جي احسان مسلمان سره انساني همدردي حضرت موسی علیہ السلام زمانه بني اسرائیل خو عجیبه خلک بني اسرائیل خو دغه چې د موسی علیہ السلام سره د دریاب نه پورې وتل او په لاره باندې تلل او دشمنی د سترګو مخکې هلاک شو فرعون سره د خپل لښکر د سترګو مخکې مردار شو چې پورې وتل نو په یو قوم تیر شو هغه قوم د سخي عبادت کو سخي ته به سجدې کولې بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي اجعل لنا الها کما لهم مونږ لم داسې یو خدای جوړ کړه چې مونږ ته سجدې مونږ لم جوړ کړه کنه ای ته خدای مو بے خوباسا نو د دې د لاسه خو ستاسو دشمن غرق شو او تباه شو چې شرک یې کو نو دوره باندې خدای فضل و کرم وکړه سپېره بچو نو سخی غواړی چې مونږ سجدې وکړو اوهو انکم قوم صد جاهلان خلک یې نو هغوی به قسم قسم نخرې او سوالونه به کول په وادي تیح کې ولا خدای پاک صاحبه ترنجبین ورکړ سیسې سلوا مړه ځان سیسې دا به راتلې خوړلې وې څه وایي مونږ له پیاز مونږ له اوږه مونږ له پیاز راکړه مونږ بوځه چې مونږ مسورو خورو مصر ته بوځه مسورو خورو او پیاز او اوږه خدای مو د خېټو بې خوباسه پیاز څه شی دی چې پیاز خورئ بشیر جان لري کار کتلی دا پیاز د مخکې نه وو په مصر کې خو تیح کې نه دا د بني اسرائیلو خبرې دي نو یو کس پکې راغی نو موسی علیہ السلام ته وایي ګوره ناشنا سوال دی وی تا الله ته سوال وکړه نو چې ما په دنیا کې څومره روزي خدای مقرر کړې ده که نه یو ورځ راکوي بله میاشت کې تر څو کاله چې دي ادې ټوله ماله خدای په یو ځل راکړي دې 10 کاله او دې 20 کاله ژوند کې هر څونه ژوند چې دی الله ته به پته یې نو 10 کاله مې ژوند دی او که 20 دی او که 30 دی او که 15 ورځې دی خو چې خدای څونه ماله په دې وروستو ژوند کې روزي مقرر کړي که نه ادې ماله غونډه راکړي چې بیخ دې وځه بیا به څه خورئ چې غونډه یې دله در کړي بیا خو به وروسته څه خورئ بس وي لږې ورځې ښې دي خو د خوند ښه دي هلکه وایي یوان وړی ښه ده خو د لاوري په دوکان بچرجان وایي یو ورځ ډوډۍ ښه ده خو چې خشتی او چې دا لږه یو وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې نو د یو ورځ هغه خوند به مو نه شي زه ټوله په یو ځل ښه ده نو ورته یې وایي بس ماله دا سوال وکړه چې زما هغه ټوله روزي ماله خدای راغونډه کړي که یو میاشت پې تېره شوه ښه په خوشحالۍ او که 2 پې تېره شوه په ښه خوشحالۍ او که هفته پې په خوشحالۍ تېره شوه هر څومره چې خدای مقرر کړي خیر موسی علیہ السلام او بني اسرائیل سره ډېره ګزاره به کوله الله ته سوال کوي خدایا وروي سوال غواړي خو دا خو زما تقدیري فیصلې دي الله زما امتی دي او ډېر په مینت او ډېر خاص سړی مې دی دا سوال ولا قبول کا چې دله څومره روزي مقرر ده په وروستو عمر کې دا ولا غونډه په یو ځل بس ورکا که دې میاشتې خلاصې یو که 10 ورځې که بیا لوګي مري یو کار څه کېږي سوال وشو الله ولا هغه ارث ورکړ حضرت موسی علیہ السلام په سفر تللی هغه خدا خیال و چې زه خو روزي ورکړی شوه او دا به 10 ورځې کې 15 ورځې کې او 20 ورځې کې خلاصه شي چې خلاصه شي دې پیچ او کار یې پیچ الله نظام دی اوس چې موسی علیہ السلام سره مده پس راغی هغه تپوس یې وکړو او د هغه ځای ته ورغی صاحب د سړي بنګلې دي او د سړي غلامان دي وینځي دي ګړې چیلې دي او د دنیا میلمانه دي او څه کینې او څه پاسي او خدای تاسو جو اخو لک شیو اچھا الله زما په دعا ولا ورکړه اخو پټې غوندې شیو د سپینځو شپږو 10 ورځو خوراکو د ښه خوراک چې بندې په یو ځل خلاصوي د بچو سره دا خو سړي بنګلې دي او بلډینګان دي او ګړې چیلې دي او د دنیا مالدار دی سړی هغه دی که بدل دی تپوس یې وکړو مغه یم وایي دا څه وشو بس وایي دا ګوره الله ته فوراً رجوع کړه پیغمبر خو به الله ته رجوع کوله یا الله دله خو چې تا د ټول عمر روزي ورکړه خو ډېر لږ شی او دا خو د دنیا سامان دی د سره او مالدار دا خو دې نه چې د زامن نه چې کلوسیر نشي خلاصولی او د دنیا میلمانه راځي الله ورته څه وی وی موسی سړی دی هوښیار او امتي دی هوښیار ما سره تجارت شروع کړه سړی دی ما سره تجارت شروع کړه الله را دې څه مطلب وی مطلب دا چې کم شی مې ولا ورکو نو بس فقیران راغون کلو پاغوی خرچه شروع کړي او میلمانه به راغوښتل او پاغوی خرچه شروع کړي شیخ مولغون په یو ځل ورکو ډیرو بس په میلمنو او سبب په فقیرانو په نیکانو په صالحانو په دیندارو خیراتونه شروع شو او میلمستیا شروع کړه موسی ته پته نه لګی چې یو په ځای کې 200 بیا ورکو 1 روپیا چې لګی سو ورکو 200 ورکو
چې دوه لګي 1400 ورکو چې زرو لګي نو 200 ورکو زه خو یو په 200 ورکوم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله قرآن کې الله وایي كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وی چې څوک د الله په لار کې خرج کوي دا غي دا مثال دی لکه سړی چې لکه د غنم یو دانه دا غینا و دغه زرغون شي تیله او ار یو تیله کې وږي وي نو او وږي شو په یو وږي کې سل دانه نو وسو شو یو دانې نه وسو جوړوم بلکې والله يضاعف لمن يشاء الله چې غوړي دې نه زیات ورکړي. نو سړی دې ما سره تجارت شروع وکړ نو چې ما سره تجارت شروع وکړ نو ما وسره څه چلو کو ما ولا چې د څومره مېلمانه به او څومره نو د ما تقدیر کې ولو لیکل فرشتو ته ولیکه په لوح محفوظ کې دې سړی لا چې څومره د دوه خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي ولا چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي خشابه چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوا وته تکړه چې تجارت ته شروع کړي دي ته بستړې چې الله او د الله فرشتي بستړې نشي بنده ستړي کېږي الله نستړي کېږي بنده محتاج الله محتاج نه دی. صدقه کې بیا دا کمال دی. پس یو بل خبره یاد شو هم ده هم دردی ده یو سړی په سفر ته مور ته بچي ور یار چا سره هم دردی کوم احسان خسلوک کوا سفر کې خو باندې و بندو کې شي پیسې وسره خو ډوړې نه ملاوي دی غریب تداسي او نوړې ډوړې په سفر کې پرتاوا او اوګيو هغه ډوړې چې راواغښتا او خړې یو مسكين فقیر आवाज وکړ ایرورا کستا گزاره کیږي او د لوګي نه تکلیف ته تني نو زما په خېټه د لوګي درد را مال راک د وې زما خو کیږي گزاره ما خو سار خورلې ده بیګاله کومه نه خون گزاره کیږي سبا کومه نه خون گزاره کیږي او د سبا له بدري ځنګل نو زم بازار کې بخره پیسې ست ډوړې بواله ورا شوال ما دا سم درد شو دیو نو چې مړ خپل کار کوت کته مړې نو مرکه نه زما در باندې سو مړې نو مړچا نه 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 هم دردی وکړه جی ها والا دا ډوړې اغله ډوړې ورکړه او صاحب من دې پلارت چې پلار دې څنګه ته یو ځای کې خپکه خودا په پستا غوندې ولګیدا او پرش غوندې او واسوس کو چې وی قتل د خپل لاندې مار دی یا خدا یو دې بلا سره سوک یا خدا یو خدا وجلم نشم غټ مار دی او لکه مو یو تابع ګرانا او یاره دا او د مار نه فورن خپل رکړه چې لری کړه نو مار خله کې سین ختیو تکي ورکو ولا خدا مار په خله کې شین ختیو دا تک نه په بچ شو در زر لرګي را واغښت او ماری په دا سر وو مار خمړ شو چې مړ شو په پریشانه کې پروت ته او د شو خوب نه خوب کې وتا یو فرشتہ الله پاک راو لګلا دیو سا فرشتہ ته قصه کوي یره دغه خدای د خوب کې فرق هیڅ به کنه دغه الله دا مارا بچ کړو او د مار خله کې شین ختیو که شین نو ان خته نو د مار په ما تک چلاو سره د ما د خپینه بار او په بیا تک چلاو او بیا څه شي کنين خدای بیا وجلم نشو حقق کول نو ما په لرګي و مړ مې کو هغه فرشتہ وته په خوب کې وی خبره چې دا څه شو وینا ودا هغه ډوړې و چې کومه تا غ فقیر لا ورکلا دا هغه ډوړې مثل خدای را وسو د مار په داخله کې ون خاله که فقیر لري هغه ډوړې نه ورکړي د مار خلی له خدای نه ورسولې د مار خله بنو بنده د قد مرګ و د مقرره نیټه وا که فقیر لري ډوړې نه ورکړي نیټه دې هم د خدای د امر هم دې له مقرر کړو چې شابه دې برادي خپل بیگ دی او ته ټک ورکې وجنې با دا ستاد مرګ سبب فقیر لري ډوړې ورکړه نو الله ویزا د فقیر خلی بند کړه فرشتو ته حکم وکړه د مار خله بند کې خلوله بند د خیر غړې او مسلمان سره چې غړه کې دا غي بدل خدای په دنیا کې مور کوي نه پریږي او اخرت کې رب العالمین دا غي بدل ور کوي دا ولا خبره نه ده نو خیر غړه مسلمان سره عام مسلمان سره بم کې تګي باندې کې دوه